شوق سره درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا منزدیکی گئی زنا تدا بے حیائی دا وساء سبیلا دا ډیر بد لار دا قرآن کریم کے رب العالمین دسی نوائی چی تاسو زنا مکوائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا تا منزدیکی گئی زیونو د زنا تا مورزئی لارو د زنا تا مورزئی اغا سیزونه چې اغا زنا طرف ته دعوت ورکی اغی تم نزدی مورزئی د زنا زیونو تا منزدی کېږي ولا تقربوا الزنا زنا تا منزدی کېږي د زنا زیونو لم نزدی مورزئی د زنا مواضع لم ورزئی د زنا پلارو مزئی د زنا خوات تلم کوي کم زی د زنا زیون دی داغي په خوام مورزي ولا تقربوا الزنا اغه مجالس ته مورزي چې هغه تاسو زنا طرف ته بوزي اغه خبري موري چې هغه تاسو په زنا باندې په زنا کې مبتلا کوي اغه زیون ته مورزي اغه لارو ته مورزي علما وايي زنا یو دمر قبیح عمل دے چی دا پا ہر شریعت کی ممنوع ہوا پا ہر شریعت کی شریعت ممنوع گنیو عقلم دا دیر لوی بی حیائی گنی عقل پا ترازو چی اکتل شددین بلا غٹ بی حیائی نشتا زکا اللہ فرمائی انہو کان فاحشا دا دیر بی حیائی دا وساء سبیل او ډیر بد لار دا بے حیائی دا د دین ځان لري ساتي د دواړو جهانو سردار فرمای اذا زن الرجل خرج منه الايمان کله چې سړی زنا کوي خرج منه الايمان ددن ایمان اوزي کان علیه کالذل دا ایمان پی دسی دا پاس ولاړی لکه چتره وریس چې د سړی د پاس دې ټیم کې د دنه ایمان اوسي فاذا انقطع کله چې دې دا عمل ختم کی رجع الیه الایمان دا ایمان ورته دوباره راشي کم خلق چې د زنا عادیان وی هغه وی دا زل توبه وباسم په دې توبه کې او دې اراده کې پدی گناہ کی ککڑیو اللہ ورل مرگ راولی جسی دا بے حیائی پا حالت کی دا زنا پا مواضعو کے کل پروتی کل دا زنا پا لارو کی پروتی دا زنا پا زیون کی پروتی چی دل مرگ راشی دمر لوی گناہ دا دواڑو جہانو سردار فرمائی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن یو زناکار زنا نکی چې په دغه ټیم کې د مومن پاتې شي دی به یا زانی یا به مومنی په دغه ټیم کې د کی ایمان نه ایمان تینه اوچت شي چې دی کله د زنا ارتکاب او د زنا پیل کوي ایمان تینه اوچت شي دا دومره لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي جهنم خو اسې ډیر سخت او د جهنم اور تو دنیا د اورنا اویا چند گرم دیخوا اویا چند د دنیا د اورنا اویا چند د جہنم اور گرم دی حدیث مبارک کے راضی چکل دا زناکار جہنم تلاړ شي زناکار سړی او زناکار خزا نو د دوی نه به یو بدبوئی زی په دی جہنم کې نو جہنمیان با سوالو کی چې یا الله د جهنم ورم تنگ کړیو خو د جهنم کې یو قسم بدبوئی د الله غي ډیر تنگ راوستي چې دا بدبوئی د کم طرف راځي تاسو چې اوشنه جواب ورته میلوش چې دا بدبوئی او دا بوئی
دا د هغې زنانو و نارینه و دی چې کومو به زنا کوله په جهنم کې به جهنمیان د بوی نه تنګ راشي دومره سخت بوی به تیزي چې جهنمیان به په جهنم کې د دې د بوی د لاسه تنګ راشي دومره سخت ګناه ده حدیث مبارک کې راځي ماعز ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی راغی نبی علیہ السلام ته فرمای یا رسول الله طهرنی الله حبیب ما پاک نبی علیہ السلام ته مخ واړ بیا راغی وی طهرنی یا رسول الله الله حبیب ما پاک نبی علیہ السلام صحابو ته دی په لکه د څه حالت کې دی نشي حالت کې دی صحابه ورته نه د الله حبیب خپ سول برابر دی دی وی چې ما نه زنا شوی طهرنی یا رسول الله ما پاک کمال صلاح رو گورا او وہ شادی شدہ امام الانبیاء صحابو توی دے رجم کئی ورش صحابو پا کانو باندی اویشتو چی کل شادی شدہ سڑے زنا او کی د شریعت سزا دا مقرر کردے دا چی دے با پا کانو باندی ویشتل شیو دے با مڑکی اگر پکانو اویشتو رجم شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کول چی جنازہ اکڑل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کی صفت وکو او یو روایت کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی صحابو دی ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیسی سچ توبہ وستلا چې کو دا توبه د تمام دنیا په ګناهګارانو باندې تقسیم شي نو دا توبه به باقی پاتې شي دسی سچ توبه د آخرت په اعتبار سره الله دسی پاک کو دسی صفا لاړ ځکه وی طهرنی یا رسول الله الله حبیب پاک میں کا پاک ما ته لار وخه وی دسی سچ توبه د چې کو په ټولو ګناهګارانو تقسیم شونه سیوا بشي دا بتی نپاتش دسی صفا توبه دی صحابی ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وستلا وی دسی صفا اخیرت تلاڑ دسی صفا سترا دسی دیو کامل توبی سردا صحابی لاڑ اخیرت یو کس راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اللہ حبیبہ ہر سن مزڑ صبری گی ہر گناہ نمنکے دیشم خدا اللہ حبیب بس زنا نشم منکی زنا نشم پر خود د دوړو جهان سردار ډاکټر څنګه خونه کوي څنګه جواب ورکوي زوام کو دی ته مونږ د خپل گریوان کې سوچ وکړو چې نبی علیہ السلام دې څنګه پوي چرته به د زنا خیال پیدا نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته مخاطب کو وی ته دا خوخی چې ستا د مور سره بدکاری وشي وی نا سما د مور سره بدکاری دا نه کو ته دا برداشت کولی شي چې ستا د خور سره زنا وشي نا ته دا برداشت کولی شي چې ستا د لور سره زنا وشي وی نا نبی علیہ السلام ورته فرمایي دا ته چې د کبي زنا اجازت غواړي وای چې زه نشم صبرې دی ته چې زنا کوي دا به د چا خور نه دا به د چا لور نه دا به د چا مور نه ته چې د زنا اجازت غواړي دا به د چا موري کنه دا به د چا خوري کنه دا به د چا لوري کنه نو چې ته نه برداشت کوي داسې بل سړی برداشت کوي چې د هغه د مور سره زنا وشي دا برداشت کوي او ویل خپل لاس یې راواغستو مالی داسې په دې سینه کې دا چا لاس هغه وایي چې لاس مې په سینه باندې کېښودل شو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی ما د لاس یخواله په اقټه ما ته دندرا ورسید ما مخصوص ولا چې یخواله راغی وی د هغه ورځې نواله زما چې څومره مرګ ژوند و د مرګ پوری بیا زما په زړه کې د زنا اراده نه راغلی چې زنا څه ته وایي داسې روحنمایي راله وکړله او داسې ډاکټرو داسې اصلاح راله وکړله داسې استاز ناست دسی استاز مال خو نراکړل او دسی استاز زما روحنمایي وکړل علما وايي
امام شافعی رحمت الله علیه وی زنا قرض دی، زنا قرض دی. خدا ځان سره ټکا پکا ویلی کوي، یادای کوي چې زنا قرض دی او دا قرض بستا د کور پوره کیږي. چا سره دی زنا وکړله یو قرض در باندې ووړي، دا قرض به پوره کیږي، دا بستا د کور نه او ستا د زنانو نه ایستش، دا به پوره کیږي. اگر چې ستا په بنگله خو د لس چوکیداران ولاړي، اگر چې ستا په کور د 20 خادمان ولاړي، خدا یو قرض تا ته پاتې دی او دا قرض به یو ورځ تا نه وځي. ته وایې ما په کور 10 چوکیداران ودرولي دي، زوام د دغې چوکیدار نه به ستا په کور کې زنا کېږي. دا یاد ساته، یاد. زنا یو قرض دی، قرض. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل وی د پردو زنانو نه پرهیز کوئ نو ستاسو د زنانو نه به پرهیز وشي. پردی خور لور ته په غلط نظر مه ګوره، ستا خور مور ته به څوک نظر نه کوي. ها د پردو زنانو نه خپلې سترګې کنټرول کو، زمونږ د زنانو نه به سترګې کنټرول شي. د بل د مور خور حیا ساتل، دا د خپلې مور خور حیا ساتل. الله دې رحم وکړي، ډېره بې حیایي عام شوې ده. بس خدای دې زمونږ حفاظت وکړي. بس تمیز ورکېدو والا دی، خفه په دې یو لږه موده پس به مور ته څوک مور نه وي. بس داسې وخت را روان دی. که خور ته یې خور وي ما له نوم بدل که نوم د دې موبایل له لاسه چې کوم نقصانونه رالل او خصوصا په ټیک ټاک باندې تاسو به یې زه خو چېرته ګورم هم نه ټیک ټاک، ښه د یو د بل سره یې وینم، پته راتم نه لګي، ګورم یم نه په چل پوهېږم، خو د یو بل سره یو بل راته حالات ووایي. د زنانو وجودونه کله ماشومان په ټیک ټاک باندې ایلي. زه حیران یم صرف دې ته چې ستا او زما د کور یو رکوټې ماشومي او هغه په موبایل د بلې زنانه ټول وجود وویني. دی به د خپلې مور ته څنګه نظر کوي په دې کور کې؟ دی به د خپلې خور سره دا میندې به څنګه سترګې د دې بچو سره لګوي؟ دا ژوند به څنګه تیرو؟ دا ژوند به څنګه تیرو؟ دومره ماشومان یي هغې په موبایلو باندې د زنانه وجودونه ولیدل. دی به دې مور ته اوس څنګه ګوري؟ دی به دې خور ته څنګه ګوري؟ ما سره فکر دا دی دی به دې مور ته په کم نظر اوس ګوري؟ دی به دا مور وګڼي اوس؟ دی به د ده به څه خیال اوس؟ ماشومانو غور وکئ، د نوي کل غور وکئ. مونږ لاس کې خو چې د چا په لاس کې طاقت دی نو مونږ وایو خدای دې پکې ایمانی غیرت پیدا کی، ایمانی غیرت چې دا بې حیایي بند کړي او دا بې حیایي ختمه شي. داسې بې حیایي راننوتلې ده. د خور او د مور تمیز ورکېدو والا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وکړو، وی صحابو زنا څه ته وایي؟ زنا باره کې ستاسو څه رایې ده؟ وی دا الله حرامه کړې ده او دا به د قیامته پورې حرام وي. نبی علیہ السلام ورته وی چې یو سړی لزله زنا وکړي، لزله، او یو سړی راولګي او د خپلې ګاونډۍ سره زنا وکړي، د ده دا ګناه د هغه د ګناه نه سیوا ده. هغه لزله زنا کړې ده، د یو ځل زنا وکړله خو د خپلې ګاونډۍ سره یې زنا وکړه. ځکه ګاونډي په ده باندې تکیه کړې وایي دا زما ګاونډي دی، دی به زما کور ساتي، دی به زما کور ساتي. نن الله دې رحم وکړي. نه ګاونډي د ګاونډي نه په یره کې دی چې د کور اوځي نه د ګاونډي نه یریږي، د ګاونډي نه یریږي. د دواړو جهانو سردار فرمایي مومن نه دی هغه کس چې د څو پورې د ده ګاونډي د ده د تکلیف نه محفوظ شوی نه دی، په امن شوی نه دی. دا مومن نه دی، دا مومن نه دی. ګاونډي به په ګاونډي اعتماد څنګه کوي چې ګاونډي به زما د ګاونډ دی به زما د کور خیال وساتي. نن ګاونډي د ګاونډي نه یریږي. نو د خپلې ګاونډۍ سره زنا کول دا د 10 زناونو نه زیات ګناه ده چې دی د خپلې ګاونډۍ سره، ځکه ګاونډي په د اعتماد کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. درې کسات دسی دي چې نه به ورسره الله قیامت کې خبرې کوي، نه به ورته الله د رحمت په نظر ګوري، نه به الله پاک کی او دی له به الله دردناک عذاب ورکوي، نه به ورته الله به سره نه خبرې کوي، نه به ورسره الله د رحمت په نظر به ورته نه ګوري او نه به الله پاک کی. درې کسان احادیث مبارکو کی راضی غی کی یو شیخ زان بوډا زیناکار چې د بوډاوالی په حالت کې دی او د بوډاوالی عمر ته رسېدلې دی او د زیناک د بوډاوالی په حالت کې دی، بوډا دی او د بوډاتوب عمر ته رسېدلې دی او د زنا کې مبتلا دی. د تب الله ګوریم نه، د سره به الله خبریم نه کوي، د تبا الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري، د رحمت په نظر به ورته الله نه ګوري، نه به سره الله خبرې کوي، نه به الله پاک کی او د تبا عذاب دردناک ملاوي. حدیث مبارک کې راځي چې د چا عمر 80 کالو ته ورسي، ځان نه پې سوچ وکړئ، هر سړي ته خپل عمر معلوم دی. د چا عمر 80 کالو ته ورسېده او دیلا گناہ کی او د گناہ نے بس نکڑل، حدیث مبارک کے راضی رب العالمین بدت ہوئی کہ ما تستا عذر نہ دے قبل. قیامت کے بورت اللہ وی زدی عذر نہ قبلو ما تد شپیتو کالو عمر ترسیدلے وی تا بیام گناہ کولا تا نہ پوئی دے تا تا علم نو د شپیتو کالو پا عمر کی چی سڑے گناہ کی اللہ د عذر نہ قبلی پا میدان نه دی قبلوم عذر، ستا عذر نه قبلوم، ځکه ته د شپېتو کالو عمر ته رسېدلی وې تا ګناه کوه. چې دی عمر ته بنده ورسېږي نو رب العالمین ترېنه حیا کوي. الله وایي ما له حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور باندې عذاب ورکوم، ما له حیا راځي زه به دله په اور باندې څنګه عذاب ورکوم، ما له د ده نه حیا راځي. مشران چې ګوري او په لاره تېرېږي د اجړاګانو د کورونو مخې ته به ولاړي، 80 نه 90 کاله عمر یې دی، ورشه د اجړاګانو سره ژوند تېروي، د 80 کالو ته عمر رسېدلی، د دې سړي عذر الله وی په میدان محشر کې نه قبلوم، د رحمت په نظر ورته نه ګورم، خبرې ورسره نه کوم په میدان محشر. 80 کالو عمر ته ورسېده، دی لا اوس هم دې زنا کې مبتلا دی، دی اوس هم دا زنا کوي او دا ګناه کوي، د عذر نه قبلو. نو هغې 3 کسانو کې یو شیخ زانی دی چې د بوډاوالي په حالت کې دی بیا هم په زنا کې مبتلا دی. یو عمر کې هم ګناه نه ده پکار، خو چې کم از کم سړی داسې عمر ته ورسېږي 80 او 90 کالو ته ورسېږي. زه خو ټولو ته وایم، خصوصا د مشرانو ته وایم چې سړی 80 او 90 کالو ته ورسېږي او د ده په مخ تکه سپینه ږیره ولاړې، ادې پسې قینچي رالي او وایي او بلیډ پسې رالي، الله اکبر. بابا تا نه الله حیا کوي، بابا فرشتو ته وایي ماله حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور عذاب ورکوم. بابا ته الله نه حیا نه کوي، ستا نه الله حیا کوي، ته د الله نه حیا نه کوي. ږیره دې سپینه شوله او تکه سپینه شوله او نوسی دی د بابا په نوم باندې بولي، نوسی تا ته بابا وایي، بابا او بابا اوس هم د الله نه حیا نه کوي او په ږیره باندې بلیډ ایښی دی او لګیا دی، یې پې قینچي ایښې ده او ږیره منډی کوي. بابا ته به څه حالت کې الله له ورځي؟ فرشتو ته الله وایي ما له د ده نه حیا راځي چې زه به دله په اور عذاب څنګه ورکوم، حیا پکار ده، د الله د ذات نه حیا پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کله د معراج په شپه ختلما نو یو تنور می ولیدو، دا سر طرف تنگو خلی تنگ او کته ارد او اور پکې بلیدو او بربند سړي او ښځې پکې وو، داسې د لمبې به برې ته راویشتل بیا به په کته باندې لاړل، لمبې به بره راوستل او بیا به په کته لاړل.
ما تپوسو کو چې دا څوک دي؟ جبرائیل او میکائیل راته وی دا ستا د امت زناکار سړي او زناکاري ښځې دا د هغې عذاب دی. بس یو تنور کې بو په بره به یې راویشتل او واپس پتلل، تنور کې بو په بره به راتلل او واپس پتلل، تنور کې پراتو. دا ستا د امت زناکار دي، دا د هغې سزا ده، دا د هغې سزا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل العینان تزنیان، سترګې زناکاری دي، سترګې زناکاری دي. وزناهما النظر، د سترګو زنا چې دا هغه نظر دی. په لنډو خبره تاسو ته کوم، مونږ ټول مونځ کوو که نه؟ چاته د مونځ خوږوالی محسوسیږي، چاته هم نه محسوسیږي. مونځ چې کوو څومره پړماتي کوو، پړماتي مونځ کوو. چې څوک د نظر حفاظت نه کوي دته الله د عبادت خوږوالی نه ورکوي، دته خوږوالی نه راځي. عبادت کې به خوند نه خوند نه مزه به نه. حدیث مبارک کې راځي چې څوک زنا کوي یو خو الله د رزق نه برکت اوچت کی، ختم، رزق کې به برکت نه. دویم الله د مخ نه نورانیت ختم کی، نورانیت د مخ نه نورانیت لاړ شي او د رزق نه برکت لاړ شي. چې څوک زنا کوي داسې پاک دورو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ړوند صحابي په لاره را روان او کوم ړوند دی؟ هغه ړوند دی چې د هغه باره کې الله آیاتونه را نازل کړي. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هغه صحابي دی چې هغه باره کې الله قرآن کې آیاتونه را نازل کړي، هغه را روان دی په لاره. یو طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، بل طرف ته د امام الانبیاء بیبیانی دي. بیبیانو داسې وکتل، نبی علیه السلام ورته مه ګورئ، عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. وی د الله حبیبه دی خو ړوند دی، نو دی ړوند نه دی؟ نبی علیه السلام ورته وی تاسو هم ړند دی، که دی ړوند دی نو تاسو خو نه یې ړند دی، تاسو ورته نظر مه کوئ. اوس خو آسان کار دی، وی زما زړه صفا دی، زړه کې مې څه نشته. ښه، یو طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، بل طرف ته امهات المؤمنین د مؤمنانو میندې دي او د امام الانبیاء دور دی. امام الانبیاء وی نظر ښکته کو، ته وی زما زړه صفا دی. نه، د زړه صفاوالی دلیل نه دی، دا نظر غلط نه استعمالو. د سترګو زنا شروع ده، د غوږونو زنا شروع ده، دا دواعي د زنا دي. یاد ساتئ، زه خو درته د سوال په طریقه وایم، د سوال چې د بچو نه هم دا موبایل یې ویلی دی چې څه چل کوي ودي کې څه چل کوي. بعضې وي بچی مو چې ځان پانسي کوم، وایي پانسي که ځان که نه، ولې زه ګناهګار یم، پانسي کوه ځان. قطعا بچو له دا موبایل مه ورکوئ په لاس کې، قسم په الله. دا یاد ساتئ، د دې ځای دا خبره مې دا یاد ساتئ چې د مور او د خور تمیز د من نه وځي. ګورئ بیا به خفه یې، ګورئ بیا به خفه یې. که مور ته مور وي ماله نوم بدل که، نوم چې ورسره دا و، داسې بې حیایي را ننوتلې ده، داسې بې حیایي را ننوتله. تفسیر روح المعانی لیکلی دي، وی یو زرګر ډېر پاک ژوند به یې تېرو، ډېر پاک ژوند. یو ورځ کور ته راغی، یو پیو واله به دې له پی راوړل. یو ورځ چې کور ته راغی نو بیبي جړلو. دی ورته ته ولې جاړې؟ بس خفه یم. ولې خفه یې؟ وی دا پیو واله چې مونږ له به یې پی راوړل د 100 کالو نه وړوکی د دې سره لوی شوی و. وی نن چې ما له پی راوړل نو زما دا لاس یې داسې ونیو د شهوت په خیال، بس جړا راځي. دی مونږ کره راکوټ یې لوی شوی و، نن ما لاس داسې ونیو، زه پې پوهېدم په غلط خیال یې راله لاس له زور راک، بس اوس جړا راځي. دا زرګر خپلې بیبي ته وایي بس ته مه خفه کړې، دا ستا ګناه نه ده، نه د دې پیو واله ګناه ده، بس دا زما ګناه ده. وایي څه ګناه ده؟ وایي نن ما له یو زنانه راله، بنګړې ګوتی مې ورته په لاس کو، نو ما ولم په لاس داسې زور، بس اقه قرض و الله نن زما د کوره ویستو، نو دا قرض ما ته راوړه، دا ما ته قرض راورسېد. زه هم که هغې بې حیایي خورۍ دي، خو ته چې ورته ګورې دا د چا خور نه ده، دا د چا مور نه ده، دا د چا لور نه ده. ته خور نه لرې، ته مور نه لرې، ته لور نه لرې، ته ولې دې ته داسې ګورې؟
او دا ګوره یو قرض دی الله به ستا د کوره وباسي ستا د کوره به الله دا قرض وباسي دا قرض دی قرض د رزق نه بې برکتۍ ختمیږي د چهرو نه نور ختمیږي ماشومان کنټرول کو په لنډو خبره دا ده نو چې مشران پې لګي نو کشران سړی څنګه کنټرول کړي نو چې مشري ګوري نو کشر ته څه ګناه ده چې مشري خپله نه ګوري نو کشر به کنټرول کړي د بې حیایۍ یو سیلاب راوتلی دی او راغلی دی والله عالم الله دې تېنه زمونږ حفاظت وکړي بس بې حیایي راغلی ده بدامني راغلی ده بدامني راغلی ده او بې حیایي راغلی ده حیا اوچتېږي د معاشرې نه حیا اوچتېدو والا ده حیا اوچتېدو والا ده او اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت چې کله د سړي نه حیا پورته شي چې څه کوي نو بیا دې کوي بیا خور او مور او لور نه پیژني چې کله تېنه حیا پورته شو او بعضې ملکونه شته دی داسې شته دی داسې اخبارونه وګورئ ښه شکر دی چې دې ملک کې چېرته علما دي شکر دی الحمدلله چې څه نه څه علما دې ملک کې شته او څه اختیار لاس کې شته چې دې قوم ته لږ دا په خپله خواهش خو تقریرو کې داسې ملکونه دي چې د جمعې په ورځې عالم په منبر کینی دله به لیکلي چټۍ راځي ډېره ځان نه تقریر نشي کولی شکر دی چې دا اختیار خو شته دی چې دا علما خو د قوم رهنمایي وکړي اخبارونه وګورئ داسې اخبار پکې شته چې بچې خپلې مور ته وایي ماله رشته وګوره هغه مور یې وګرځي بچي ته وایي ګرځېدم خو رشته مې ونه مونده نو دا بچې ورته وایي دې کور کې چې زما دا خور ده دا ما ته په نکاح که کنه دا خور ما ته په نکاح که کنه ته په بار ولې ګرځئ حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم پته ورته نشته چې مور څه ته وایي او خور څه ته وایي داسې حالت را روان دی چې بچې به